ابو بکر صدیق رضی الله عنه. الله اکبر. نو باغم سلام واچي صاحب الغار به چې لږه خوښي نه دا ځکه یو بل عظیم انسان پروت دی عمر فاروق رضی الله عنه. نو باغم سلام واچي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. کله چې ابو لؤلؤ المجوسي خبيث په چړو باندې وو د سحر په منځ کې او د هغه نه دا وینه داسې روانه شوه چې سبیده او بېهوشه شو. ملګرو اوچت کو کور ته یې راوړو. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مخکې شو مونځ یې پوره کړو. عمر رضی الله عنه بېهوشه پروت. نو دا خبره مې دغه شروع کړې قبر د ریزي. عمر رضی الله عنه بېهوشه پروت و چې هوش کې راغی نو اولنۍ خبره یې دا وکړې مسلمانانو مونځ کړی که نه. هغو ته یو امیرالمؤمنین مونځ یې پوره کړی او ستا یو رکعت پاتې دی. یو د منځه تپوس په دې کوم ځکه چې د هغه انسان په اسلام کې صحیح څه نشته چې مونځ نه کوي. بیا له ډاکټر راوستو حکیم یې راوستو هغه له دوایانې ورکړې هغه ترې راووتې په دې خېټه. نو ډاکټر ته یې دا وویې طبیب ته یې دا وویې چې ځان هسې مه ستړی کوه ای وسکل هغه چې دغه شان په دې خېټه راووتې. نورې دوایانې ور وکړې هغه چې دغه شان په دې خېټه راووتې. دا سرې د زوی په غېږه کې عبدالله رضی الله عنه د هغه په غېږه کې پروت و. نو هغه ته یې دا وویې په دې منځ کې وي زویه زما دا سر په دې خاورو کې کښېږده. هغه ورته پلاره ولې وایي کښېنه که چې د الله رحم وکړي د خطاب په زوی باندې په دې خاورو کې لت پت شي او دا وینې ترې بهیږي او دی په دې حال پروت وي که چې د الله پرې رحم وکړي. د عمر تبعی دی وی که د عمر رب عمر ونه بخوره. بیا دې زوی ته غلې غونته کې وویې لاړ شه د رسول وسلم په بیبي عایشه پسې رضی الله عنها او په ادب او په احترام د هغې نه اجازت واخله او دا ورته ووایه چې عمر وایي داسې ورته ونه وایه چې امیرالمؤمنین وایي. ورته ووایه عمر وایي که ستاسو اجازت دي او دغه ځای کې ماله ځای راکوي نو ټول عمر به ورسره یو ځای تېر کړی دی. زه غواړم چې دا قبر هم زما د هغوی سره یو ځای شي او بیا د هغوی سره یو ځای راپاسم. لکه ستاسو اجازت دی او دا به ورته ووایي چې دا د عمر ارمان دی چې ته امیرالمؤمنین ونه وي. هغه ورغی ور یې وټکو. خبر خو په مدینه کې چلېدلی و چې امیرالمؤمنین په چړو لګېدلی او په سخت حالاتو کې پروت دی. چې ور یې وټکو نو اواز یې وکړو ویې زه د عبدالله یم د عمر زوی. هغه وی او پلار دې څنګه دی خفه وه. نو هغه ورته چې پلار په دې حال کې دی حال یې ورته بیان کړو خو هغه دا وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبي نه اجازت واخله که عمر له اجازت ورکوي او دلته به موږ راوړو دلته به یې ښخ کړو که ستاسو خوښ وي. او هغه دا وایي چې ما دوی سره ټول ژوند تېر کړی یو ځای نو زه غواړم چې د دوی سره همدغه ځای کې زما ځای شي. نو هغې د سترګو نه اوښکې روانې شوې او ویې ژړل. وی دا ځای خو ما ځان دپاره ساتلی و چې یو طرف ته مې خاوند دی او پیغمبر دی او بیا پسې زما پلار دی نو دغه درېیم ځای به زما شي. او دغه د یو قبر ځای و بس. خو چونکې عمر موږ ته ډېر ګران دی امیرالمؤمنین دی زما د پلار ملګری و زما د خاوند زموږ د پیغمبر ملګری و د هغه دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي نو زما له طرف نه ورته اجازت دی د اجازت یې مشور کو د زړه نه یو الله خبر و
خو دا خبره صحیح ده چې حقدار د دې ځای عمر و. دغه دوه ملګري دي چې کله به م رسول صلی خبره کوله نو وایي زه ننوتم او ابوبکر او عمر را سره وو، زه راووتم ابوبکر او عمر را سره وو. یو سړي موږ ته اواز وکړو ابوبکر او عمر را سره ووایي. ما ورته خبره کوله ابوبکر را سره او عمر را سره وو. دا ملګري ډېر نږدې ملګري وو. اجازت دی امیر المؤمنین ته ووایه چې دغه ځای ستا دی. واپس چې لاړ امیر المؤمنین سر د خلکو په غېږه کې دی او چا وله لاس نیولی دی، چا وله سر نیولی دی او هغه د هغه سترګې راواړولې چې د ارمان ډکې وي او ارمان هغه ارمان چې اجازت به یې ګوره ورکړی و که نه به یې دغه ځای کې به ځای میلاو شي او که نه سترګې راواړولې زوی ته خبرې نه شوې کولی او حالات یې رو په رو خرابېدو. دې زوی ته یې وکتو هغه ورته اشاره وکړه د هغه په سترګو موښ کې وي او هغه وایي چې امیر المؤمنین دې دلته ښخ کړی چې دا د هغه ځای دی. هغه خوشحالي چې په امیر المؤمنین راغلې ده نو هغه ناشنا خوشحالي هغه به څه احساسات وو په هغه ټیم کې چې ځای ورته میلاو شو ده د غوره انسانانو په خوا کې څومره خوشحالي به وه د هغه په زړه کې د خوشحالۍ نه یې په سترګو کې اوښکې راغلې. بیا څه وخت بعد د هغه اوچت انسان جنازه په کټ کې اچولې او ور وټکولی شو. څوک یې امیر المؤمنین هم راوړی دی کټ کې پروت دی. ور وټکولی شو چې چلی وي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه جنازه ده او هغه کټ کې موږ راوړی چې موږ یې دلته ښخ کړو. عایشه رضی الله عنها د خپلې کمرې نه او د کور نه ووته او هغوی له اجازت ورکړو. امیر المؤمنین په هغه ځای کې ښخ کړی شو. عایشه رضی الله عنها وی مخکې به زه دغه کمرې ته ننوتمه په سر به مې لوپټه نه وه څه پروا به مې نه وه چې دا یو مې خاوند دی دا بل مې پلار دی. خو د عمر وی دومره رعب و د مرګ نه بعد هم چې زه بغیر لوپټۍ نه هغه کمرې ته نشم ننوتی نو که زه به چې ننوتمه نو څادر به مې جوخ چاپېره کړی و حیا به راتله ماله د عمر نه. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ملاقات د دغه اوچتو انسانانو سره په جنت الفردوس کې وکړي. خبره منځ کې راغله چې سلام به واچوې په عمر باندې او بیا به روان شي هلته به ودرېږي نه. دې ځای کې د بعضو خلکو غلطیانې هغه دا دي چې دې قبر ته به وایي داسې ودرېږي لکه څنګه چې په